سلامونه وخت مو په خیر. د پارلمان له وکیلانو خو هسې هم کوم افغان خوشحاله نه دی، ځکه دا پارلمان نه د بدماشانو کور بلل کیږي. تازه او له یوې نوې به مو خبر کړم، خو له هغې څخه مخکې زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي چینل سبسکرایب ورسره د ګونګړې علامه ووهئ. د پارلمان رئیس میررحمان رحماني ولسي جرګه په خپل شخصي کور بدله کړې او پرته له دې چې اصول په پام کې ونیسي، هر څه یې چې زړه وغواړي هماغه کوي. د مشرانو جرګې یو تن غړی امان الله عظیمي وایي د پارلمان رئیس تیره شپه ولسي جرګې ته راغلی او د جرګې د پیرادارانو له ډلې یې 10 تنه یې په زور د پیرې له کانتینرو راایستلي او خپل شخصي کسان یې پکې ګمارلي دي. د عظیمي په خبره رحماني له خپلو صلاحیتونو ناوړه ګټه اخیستې، ضابط یې د ډګروال او ډګروال یې د ضابط په حیث ټاکلي دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار بیا وایي ولسي جرګه خپل تشکیلات لري او رئیس نشي کولی چې د اصولو له پام کې نیولو پرته په تشکیلاتو کې بدلون راولي. د مسلمیار په خبره د همدې موضوع د څېړلو لپاره یې د مشرانو جرګې یو پلاوي ته دنده ورکړې چې د میررحمان رحماني دغه اقدام وڅېړي. په ټولنیزو رسنیو کې هم د ډېرو کارونکو لخوا د میررحمان رحماني دغه کار له ډېر غبرګون سره هم مخ شوی چې ځینو کارونکو یې پښتنو وکیلانو پسې هم سختې خبرې نشر کړي دي. تاسو څه وایئ چې پښتانه وکیلان ولې د خپل ځان پوښتنه هم نشي کولی؟ نظرونه مو کمنټ کې راته ولیکئ. که ویډیو مو خوښه شوي نو حتما یې درسره لایک او شیر کړئ او پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب ورسره د ګونګړې علامه ووهئ.